باطل بندی یو تندر سخت گزار د شیخ ریاض زمونږ د سرتاج لوړ افتخار د شیخ ریاض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دې زمانه کې فتنه د انکار حدیث یعنی د نبی علیہ السلام د حدیثونو انکار کول دا فتنه ډیره په عروج روانه ده او دا غالبا په هغه خلکو کې راغلې ده چې د کوم خلکو ظاهري نسبت علم ته کېږي یا دیني علم ته او یا ډېر خلک دي چې هغوی دنیاوي علوم کوي او په دې فتنه کې اخته دي او د دې په وجه باندې بیا عام خلک هم په دې فتنه کې واقع کېږي. هیڅ انسان دا نه غواړي چې مسلمان چې د نبي علیه السلام د حدیثونو منکر شم، خو لیکن څه اسباب دي چې کله د هغه اسبابو ارتکاب وشي او هغه اسباب اختیار شي نو بیا انسان په انکار کې د حدیث د نبي علیه السلام نه واقع کېږي. هغه اسباب کوم دي؟ دا خبره ذهن ته ګرځول پکار دي. اول سبب سوء الفهم د نبي علیه السلام په حدیث باندې لا علمي، په قرآن کریم باندې لا علمي انسان نه پوهېږي، جاهل یا فهم کې سخت نقصان وي. قرآن کریم او د نبي علیه السلام احادیث مبارکه په لغت عربي کې دي. د قرآن د فهم دپاره او د احادیثو د فهم دپاره د عربو چې کوم لغت دی د هغې فهم ډېر سخت ضروري دی. لکه علماو دا خبره خپلو کتابونو کې لیکلې ده او دا مشاهده هم ده او دا موږ وکتل د کوم خلکو چې د لغت د عربۍ سره تعلق نه وي، یو سره تعلق کمي، په هغې کې مهارت نه وي، په هغې کې پوهه نه وي، که د هغې سره شوق نه وي، داسې خلک هغه د قرآن کریم غلط تفسیر کوي، د نبي علیه السلام د حدیث غلط تشریح کوي او هغوی ته د نبي علیه السلام د حدیثو او د قرآن کریم په مابین کې تعارض ښکاري. دا مشاهده ده او د هغې ډېر شي امثلې دي، خو دې کلیپ کې زه امثلې نه ذکر کومه، صرف مختصر خبره کوم. د دې د وجې نه ډېر خلک داسې دي هغوی د جرح او د تعدیل شوق ساتي چې ما یو راوي چېرته جرح وکړی، یو حدیث مې کمزوری کړی، نو ډېر خلک په دې پسې ګرځي، یو خپل تحقیق اختیاروي او متقدمینو امام بخاري، امام ابن خزیمه، امام مسلم، امام دارقطني، ابن معین او دارنګې نور چې څومره ائمه د جرح او تعدیل دي او نور څومره ائمه د فن تېر شوي دي، د هغوی په تحقیق باندې دوی اکتفا نه کوي، په هغې باندې مطمئن نه وي یا د هغوی په تحقیق باندې پوهېږي. اکثر دا دي چې پوهېږي نه او زه خپل تحقیق کوم. نو ډېر کسان داسې دي چې هغوی دې پسې ګرځي چې یو حدیث مونږ کله کمزوری کړو، د جرح او تعدیل د علم ذمهواري یې اخیستي او حال دا ده چې د ان زیدن قایمون په ترکیب نه پوهېږي، په دې نه پوهېږي چې نه څه عمل کوي، په دې نه پوهېږي چې با جاره څه عمل کوي. یعنې مقصد دا ده چې په لغت عربي باندې ډېر زیاته لا علمي دي زموږ استاد او د هغې په وجود مونږ د جرح او تعدیل د هغې امامان مونږ ځان جوړ کړي دي او د اکثرو خلکو دا یو نظر دی او د اکثرو طلباو چې کوم ذهن طلبا دي د هغوی دا نظر جوړ شوی دی چې کوم دا فني مولیان دي یعنې هغه سره بلاغت یا نور علوم درس کوي، نو یاره دوی په قرآنونو نه پوهېږي او دوی په حدیثو نه پوهېږي او په جرح او تعدیل پوهېږي. نو د دې د وجې نه دوی په دې خلکو بدګمانه شي، نو په هغه خلکو پسې روان شي چې هغوی په لغت عربي باندې نه پوهېږي، نو قرآن د حدیث غلط مقصد دوی ته بیان کړي، دارنګې په راویانو ته د ځان نه جرح وکړي او الله چې هغه جرح په راویانو باندې نه وي نو ضلوا فاضلوا. هغه خلک چې کوم بیانونکي دغه هم خطا شي او د خپلو متعلمین هم خطا کړي او الله چې داسې نه ده
کوم خلک چې هغوی طلباو ته قرآن حدیث بیانوي، د اصول حدیث او د جرح تعدیل کتابونه بیانوي، په هغوی باندې دا خبر فرض ده، په هغوی باندې لازمي ده چې هغوی ځان د عربو په لغت باندې صحیح پوهېږي او د عربو په لغت باندې فهم هغې خپل علوم دي، تاسو معلوم دي، هغې فهم لازمي دی اصل کې. ډېر کله داسې چې یو حدیث په اعتبار د سند باندې به کمزوری، لیکن د احادیث معنا دا په قرآن کریم کې راغلي، لهذا دا دونه سوچ نه کوي بس حدیث په کمزوري کې حال چې معنا به قرآن کې ذکر دي. دا خو دې شته چې لهذا یو روایت په اعتبار د سند باندې کمزوری دی، دا خو دې مستلزم نه ګرځي چې لهذا د حدیث صحیح نه دی. لکه د حدیث دا متن چې کوم دی دا معنا مفهومه یو بل حدیث راغلی یا په قرآن کریم په آیات راغلی، خو د اکثرو خلکو سره علم و درایت نشته، فهم چې ورته ویل کېږي هغه ورسره نشته دی. صرف کمپیوټر کې راویان ګوري او دارنګې په هغې جهه کې د امام بخاري د هغه راویان د چا نه خلاص نه شو، د امام مسلم راویان د چا نه خلاص نه شو، او د نورو ائمو، او دا کوښښ کوي دا سړی چې زه راوي کله کمزوری کوم، او حاله چې اصل صحت دی په حدیث کې، لکه چې کل مولود یولد علی الفطره د حدیث په بنا باندې، او د دې حدیث په بنا باندې چې تاسو مسلمانان باندې د خیر ګمان وساتئ. الله دا خبر نه بیانوي، خو ډېر خلک داسې دي چې هغوی دا محنت کوي، دا کوښښ کوي چې موږ به دا حدیث څنګه ضعیف کړو، او د هغې د تضعیف په طریقه باندې نه پوهېږي، علم درایت ورسره نه وي، د عربۍ په علوم باندې مهارت نه لري، لهذا د حدیث مدد توجیهات کوي، د قرآن مدد توجیه کوي، او دارنګې د جرح او تعدیل چې کوم کتابونه دي او د اسماء او رجال چې کوم کتابونه دي په هغې خبر نه وي، او حالت چې هغې ګوتې دننه وهي. د هغې د وجې نه ډېر خلک او ډېر طلبا او ډېر خلک په دې فتنه کې ورځي او واقع کېږي پکې. د دې د وجې نه اصل کې د خپل فهم برابرول پکار دي. یو وجه خو اصل کې دا سوء الفهم. دویم وجه اصل کې دا چې څه غلط اصول باندې ښودل شوي دي چې د هغې په بنیاد باندې د نبي علیه السلام احادیثو ته خلک غلط نسبتونه کوي. د هغې په وجه باندې د احادیثو انکار چې کوم دی واقع کېږي. نو اصل کې د هغه اصول اصلاح پکار ده، او دارنګې هغه قواعد رد کول پکار دي په نصوص شرعیو سره. وجه دا الحمدلله کوم مسله چې صحیح مسله او اصولو کې ذکر وي هغه د قرآن حدیث نه مستنبط ده، لهذا کوم غلط اصول چې ښودل شوي دي هغې رد هم په کتاب و سنت کې موجود دی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن کریم کې الله هیڅ علم نه دی پرېښودی، ټول پکې ذکر کړي دي، بلکې دا الحمدلله موږ په چیلنج سره وایو چې دا علوم عالیه د دې اصل او ماخذ هم په کتاب و سنت کې شته دی، خو لیکن زما اصطلاح علمي هغه د دلیل د دې په عدم وجود باندې نه ګرځي چې دا موجود نه وي په کتاب و سنت کې. یو خو دغې قواعدو مخنیوی پکار دی، او دارنګې د هغې تفتیش پکار دی، او بعض داسې قواعد چې هغه محدثینو ذکر کړي وي د یو صحیح مقصد دپاره، او خلک د هغې نه غلط مقصد اخلي. لکه دا قاعده چې ذکر شوې ده په کتابونو د اصولو کې چې صحت د سند مستلزم نه ده، صحت د متن ده. لهذا د محدثینو خو دا مقصد نه دی چې لهذا چېرته بس د یو حدیث سند صحیح وي د هغه متن به خامخا کمزوری کېږي، دا مقصد خو نه دی. منکر د حدیث راولېږي او هغه د اصل مخې ته کېږي، او د امام بخاري رحمه الله مثلا چې څومره احادیث دي د هغې نه منکر وګرځي. اولې وایي محدثین د اصل چې کوم دی ښودلی، د محدثینو د اصل دا مقصد نه دی
محدثینو خدا د احادیثو د بچاو دپاره او د حدیثو د خدمت دپاره د اصلي ښولی دی او ته راولګېدې تا ته انکار حدیث چې کوم دی فهم کړو زموږ دا کشران خلک د مشرانو په قواعدو په اصولو باندې پوهېږي نه نو لهذا د هغې د وجې نه په انکار حدیث کې انسان واقع شي بل سبب اصل کې دا دی چې د عامو خلکو او د عامو منکرین حدیث دا ذهن دی چې موږ به د حدیث د نبي علیه السلام په قرآن کریم باندې پیش کوو په قرآن کریم باندې او دا خبره ډېره غلط خبره ده د دې خبرې مقصد خو دا راوځي نتیجه دا راوځي چې موږ به یو آیات په بل آیات باندې پیش کوو او دا نتیجه ځکه راوځي چې څنګه قرآن کریم وحی ده دارنګه د نبی علیه السلام احادیث هم وحی ده لکه څنګه چې دوه آیاتونو په منځ کې په نفس الامر کې تعارض نه راځي ټکراو نه راځي داسې د قرآن او د حدیث منځ کې هم تعارض نشته داسې د دوه صحیح حدیثونو په منځ کې هم تعارض نشته دا خبره کول چې موږ قرآن کریم باندې احادیث پیش کوو او اصول او اصل او عقیده به موږ قرآن کریم ثابتوو په حدیث باندې نه ثابتوو دا د نبی علیه السلام باندې بدګماني ده او د نبی علیه السلام مبارکې د عقیده ساتلي والعیاذ بالله چې د حدیث د نبی علیه السلام دا وحی نه ده او والعیاذ بالله د ځان ذکر کړي کله واش خبره داسې نه ده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى څنګه چې قرآن کریم وحی ده دارنګه د نبی علیه السلام حدیث مبارکه دا وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم کې مستقل اصول ذکر کېږي د نبی علیه السلام حدیث مبارکه دا مستقل اصول دي یو اصل به بل اصل به نشي رد کولی دا خو تفریق راویستل دي په مابین د الله او رسول کې او دا کار د کافرانو دی چې ته ووایې اول قرآن دی نو که چېرته حدیث د قرآن سره موافق ښه ده او که نه نو به یې پرېږدو دا بې دې خبرې دي چېرته د نبي علیه السلام احادیث چې صحیح ثابت شي هغوی نه د نبی علیه السلام د حدیث سره ټکراو ونه خوري دا خبره کول چې حدیث موږ قرآن کریم باندې پیش کوو دا انکار حدیث ته یو غټه لاره ده یو غټه لاره ده احادیث د نبي علیه السلام د قرآن کریم سره معارض نه دي احادیث د نبي علیه السلام د قرآن کریم شرح او دارنګه وضاحت دی د دې د وجې نه ډېر خلک په انکار حدیث کې واقع شوي دي او دا خبرې ذکر کوي چې یاره قرآن یو سوی حدیث بل سوی لکه هغه یو کتاب لیکلی شوی ملتانی کتاب لیکلی قرآن مقدس او بخاري محدث بېځایه اعتراضونه په امام بخاري رحمه الله د هغه په حدیثو باندې کړي او الحمدلله د هغه کتاب یو رد ما لیکلی دی چې انکار د بخاري نه تر انکار د قرآن پورې چې بخاري نه مني د بخاري احادیث نو قرآن هم نه مني او دا الحمدلله موږ ثابت کړې ده چې د بخاري د احادیثو د قرآن د آیتونو منځ کې ټکراو ثابتې دا دې مستلزم ګرځي چې د دوه آیتونو منځ کې ټکراو ثابتې او دوه آیتونو منځ کې ټکراو تعارض نشته لهذا د نبي علیه السلام د حدیثو او د قرآن کریم په مابین کې ټکراو تعارض دا نشته لهذا د دې د وجې نه چې ته وایې چې قرآن به په حدیث باندې حاکم وي د دې د وجې نه ډېر خلک په فتنې د انکار حدیث کې واقع شو او کوم خلک چې قرآن کریم چغې وایي چې موږ قرآن کریم منو او حدیث نبی علیه السلام د هغې سره چغې ورکوي دا انسان دروغجن دی در سره په قرآن کریم باندې عمل نشي کولی قرآن باندې به هلته عمل کولی شي چې د نبي علیه السلام په حدیث باندې عمل وکړي څنګه چې قرآن کریم ذکر دی دارنګه د نبي علیه السلام حدیث هم دا ذکر دی او دا ذکر د قرآن کریم دپاره وضاحت دی او بیان دی او بل سبب چې د هغې د وجې نه خلک په انکار د حدیثو کې واقع کېږي هغه د عربو د اسلوب نه دا نه خبرول دي چې د عربو اسلوب او د عربو استعمال څنګه دی د هغې نه زمونږ ناخبري ده او په هغې باندې مونږ جاهلان یو پوهېږو نه نو د هغې د وجې نه مونږ ته په ډېرو حدیثونو کې ټکراو ښکارېږي د قرآن کریم سره او د حدیثو په خپل منځ کې او کله چې انسان د عربو د اصولو نه سم خبر شي الحمدلله ته هغه د مخته حدیث راوړه او قرآن کریم او چې ستا
د کوم حدیث د کوم آیات سره ټکراو عقیده ته ساتي او ستا ذهن ته راغلي په دغه ان شاء الله د حل ذکر کې د الله په فضل او توفیق سره هغه ورځ ما د عرض کولو چې دا فتنه ډېره په عروج ده او د دې فتنې لپاره عظیم سبب غټ سبب هغه سوء الفهم دی او دا خلکو مراتب نه پېژندل دي او یو کار ته ګوتې ارتول دي او انسان د هغې اهل نه مثلا زه اوس په لغت د عربو نه پوهېږم مثلا ما د نحو کتابونه نه وي ما د صرف نه وي ما معنی نه وي بلاغت وغیره علم ادب از بخاري ته کېنم د هغې درس کوم تلاوت یا ابو داود ته کېنم یا مې ویلي دي که بیا مې درس کړي نه دي نو زه بالکل د هغې نه خبر نه یم لهذا ما ته ډېر زیات اشکالات په دې بخاري کې بیا راځي ابو داود کې ما دې اشکالات راځي ولې ځکه چې زما په لغت عربي باندې فهم نشته دی مهارت نشته دی کم خلک چې دې منصب ته ځان رسوي باید چې هغوی چې کله فارغ شي باید چې د هغې نه بعد دوی د علوم صنف ته درس کړي چې کوم په طالبي کې وي دي دا علوم د انسان ملکه پیدا کوي او د انسان استعداد پیدا کوي او انسان ته ډېر غټ مهارت په کتاب او سنت کې ورکوي د نفس الامري خبره ده لیکن غم او مصیبت دا دی چې ډېر خلک د دې حقیقت نه خبر نه دي ډېر خلکو ته د علوم بېکاره شي ښکاري د دې درس تدریس ته بېکاره ښکاري بېکاره ورته ښکاري دا ورته زیاتي شي ښکاري او دا چې څوک درس کوي نو هغه ورته داسې ښکاري لکه یو عامي وانپړ چې دا د سره په کتاب او سنت باندې خبر نه لري او حال دا چې څومره فهم الله داسې خلکو ته په خپل کتاب او سنت باندې ورکوي دا فهم دا چا سره بالکل نشته چې کوم خلک د علم نه بالکل ناواقف دي او یا پې پوهې لري لیکن مهارت پې نه لري نو لهذا دا دواړه برابرېدی نه شي نو ما دا خبره ذکر کوله چې یاره کوم حدیث په دې باندې انسان کلام کوي دا ضعیف دی یا صحیح دی په دې کې چې کوم مخکیني متقدمین محدثین تېر شوي دي باید چې د هغوی تحقیق موږ په دې کې خپل کړو او رضان په دې کې ونه ګډېږو ځکه چې دې زمانه کې داسې څوک نشته چې هغه یو حدیث صحیح کړي یا کمزوری کړي داسې خلک مخکې تېر شوي او د خاورو د لاندې چې کوم دی نو پراته دي او داسې خلک په دې زمانه کې انسان په نظر باندې نه ښکاري بلکې مخکینو علماو چې کوم تحقیق ذکر کړی دی او د نبي علیه السلام د حدیثو کوم خدمت کړی دی کوم حدیث صحیح ویلی کوم حدیث ضعیف ویلی دی دارنګې په هغوی پسې روانېدل پکار دي په رڼا د دلیل کې چې د کوم حدیث خبره د کتاب او سنت سره موافق ده او د کوم خبره موافق نه خطا شوې ده پته انسان ته لګي چې کله د انسان سره څه مسایل وي نو دې فتنې لپاره اصل کې د اسباب دي باید چې موږ د اسباب نه ځان وساتو او د نبي علیه السلام د حدیث مبارکان د خدمت وکړو سوچ وکړو فکر وکړو او اول ځان پوه کړو په لغت د عربو باندې هغې موافق بیا موږ د کتاب او سنت تفسیري درسونه خلکو ته کوو او دارنګې د دې تفسیري وعظونه خلکو ته کوو چې کله موږ ځان صحیح پوه کړو هغې نه بعد نه دا چې موږ جاهلان یو په اصولو د عربو نه پوهېږو په علومو نه پوهېږو او هسې راویانو پسې ګرځو په هغې جرح یې کوو او دارنګې هغې باندې کلام کوو د علم و روایت سره علم الدرایت ډېر زیات لازمي دی او علم الدرایت دا حاصلېږي په علوم عالیو باندې نو څومره ملګري چې دي او ته درخواست دی چې د دې مسلې مخنیوی پکار دی باید چې د علم حدیث دا علم د نن اوچت نه شي او دا فتنو له مخې لاړ نه شي او د چا د کې څه اشکالات دي دارنګې هغه لپاره تپوس پکار دی ځان خبرول پکار دي ځان پوهه کول پکار دي نه ده چې انسان په ضد باندې او په انکار باندې او په عناد باندې ودرېږي الحمدلله علما شته حقا ماهرین شته د دې علوم او دارنګې د قرآن او د حدیث هغوی ته اصل کې په دې مسایلو کې رجوع پکار ده هسې نه چې موږ په خپل فهم پسې روان شو د موږ ناقص فهم دی او د ظلم
وأزل درجة د دین اسلام خدمت کوي ای سلفیان ورونو هر ځای دعوت کوي اتلو شزل میان ورونو